ملي ګټې او اقتصادي جګړې په نوم کتاب چې د یو تن لوګري ځوان ذاکر ارمان لخوا لیکل شوی د لوګر ولایت اطلاعات او کلتور ریاست کې مخکتنه د یو شمېر ولایتي مسؤلینو علماو لیکوالانو ادیبانو پښتون کې ترسره شوه. د لوګر اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو وویل هر هغه څوک چې داسې اقدام ترسره کوي موږ پرې ویاړو او ډاډ ورکوو چې د کتاب چاپ په برخه کې به له هر ډول امکاناتو څخه کار اخلو. همداراز دوی وویل موږ د لوګري لیکوالانو تر شا ولاړ یو او پوره ملاتړ به کوو. نو هغه څوک چې کله کتونکی د به د کتاب په دوړ اړخو باندې بحث کوي او لیکوال ته به دا ښیي چې دغه مشکلات په کتاب کې موجود دي که آینده کې د کتاب یا چاپ او دغه مشکلات څنګه کب کړي دا پکې حل کړي. او هغه څوک چې د کتاب په نقاطو باندې بحث کوي ضرور نه ده څوک چې باحث دا به په خپله خبره کې حق وي ځکه دا داسې اجتهادي مسایل دي داسې د فکر او د نظریې مسایل دي داسې منسوسي شی نه دي که دا خبره وکړي ما خبره صحیح ده د لیکوال به غلطه یا به د لیکوال غلطي ما به صحیح نه دا داسې یو څوک کتاب وګوري مطالعه کړي نو ممکن د په فکر باندې بعضې نقاط منفي وي خو حقیقت به دغه شی نه وي. بلخوا د یاد کتاب لیکوال هم په لیکل شوي اثر خبرې وکړي او زیاته کړه چې په دغه کتاب کې د هیواد شته زیر مبتړاوي معلومات راټول کړي دي چې هر څوک کولی شي ترې ګټه واخلي. تېرو 40-50 کلونو یو افغانۍ د جنګ مشکلات د فرهنګي مشکلات اقتصادي مشکلات سیاسي مشکلات ټولنیز مشکلات د لامل شو چې زه په دې باندې وتوانېدم چې یو کتاب ولیکم. یو عام افغانۍ په دې باندې پوه شي چې د لوګر مسمونه مهمه دي لیتیم مسمونه مهمه دي د موږ دغه سنورین علاوه د سرو زرو د ګازو ذخایر لرو نو باید موږ د دې نه ګټه واخلو موږ په اقتصادي پوهه باندې ځان پوه کړو. د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته دا لومړی ځل ده چې په لوګر ولایت کې د کتاب مخکتنه ترسره کیږي.